د الله رب العزت ډیر لوی احسان او کرم دی چې الله رب العزت دغه بهترین شپې او ورځې موږ ته نصیب کړي دي او د آخري جمعه ده روزې میاشت په تېرېدو ده او په ختمېدو ده بس په دغه آخري جمعه کې زموږ په لمن کې څه نسو پاته صرف بس د الله په در کې یو توبه پاته سوه یو ژړا پاته سوه چې الله دغه د روزې میاشت دا خو تېره سوه اوس نه ده معلومه چې تا زموږ د مغفرت فیصله وکړه او که نه ده کړې د آخري جمعه ده یو څه موقع الله پاک موږ ته راکړې ده چې په دغه جمعه کې موږ الله ته وژاړو الله ته توبه وکړو د الله رب العزت ذات راضي کو په دې آخري جمعه کې او په د آخري بهترینه شپو کې موږ د الله سره توبه وکړو او الله رب العزت د بنده په توبه باندې ډیر زیات خوشاله کیږي تمره زیات خوشاله کیږي یو حدیث کې راځي الله افرح بتوبه عبده المؤمن من الضال اذا وجد ومن العقيم اذا ولد ومن الظمآن اذا ورد والله رب العزت د بنده په توبه باندې دومره زیات خوشاله کیږي لکه یو ورک سړی چې پیدا شي د یو چا یو بچی ورک شي 20 کاله ورک وي 25 کاله ورک وي 10 کاله ورک وي هغه بچی پسې د ډېرې پیسې خرڅ کړي او ډېر پسې پریشان وي د مور پلار د زړه ټوکړه وي یو زوی وي 10 کاله 20 کاله بعد چې کوښنۍ پیدا شي یو څوک ورته راولي چې ستا دغه زوی دی نو ستې خپل سوچ وکړي الله هغه مور او پلار هغه څومره زیات خوشاله وي چې زما بچی پیدا شو 20 کاله بعد د زړه ټوکړه رااله امور پلار به څومره زیات خوشاله دا غسړي به څومره شکریا ادا کوي چې تاسو ما بچی را پیدا کړي نو حدیث کې نبی رسول الله فرمایي وای دا مور او پلار دومره زیات نه دي خوشاله لکه څنګه چې الله رب العزت د یو بنده په توبه باندې خوشاله کیږي یعنی یو بنده چې الله ته توبه وکړي وای الله رب العزت تر هغه مور او پلار زیات خوشاله کیږي چې بچی پیدا شي د یو بنده په توبه باندې ومن العقيم اذا ولد او یو زنانه د دغه 20 کاله بچی نست نه لورست نه زويست ډیر علاجونه وکړه ډیر ډاکټرانه وکتل ډیر ملایانو ته ولاړ علاج وکي 20 کاله کې د دې سم نست 20 کاله بعد الله رب العزت ته زنان ته بچی ورک 20 کاله بعد چې بچی پیدا شي څومره به خوشاله ازنانه هغه خوند هغه کور هغه خاندان هغه څومره زیات خوشاله نبی علیہ السلام وی الله پاک د یو بنده په توبه تر دغه زیات خوشاله کیږي چې یو بنده الله ته توبه وکړي دومره الله ته محبوب مختل نبی علیہ السلام فرمایي والظمآن اذا ورد او یو سړی تجه دی 3 ورځې سفر کوي په غرو کې مثال روان دی او د روزې میاشت یا ګرد ورځ د پنجاب په دی خوا د سند په خوا باندې سخته ګرمي وي یو سړی روزه وي تر ماښامه د زبې راوتري د ډیره تندي کار کړی ډیر زیات تجه د روزمات په ټیم چې دته د یخو بو ګلاس پیش کړي شربت پیش کړي دا سړی به څومره خوشحالي به کوي هغه ټنډه وبو ته یخو وبو ته نبی علیہ السلام فرمایي وای الله رب العزت د یو بنده په توبه تر دغه تجه سړیم زیات خوشاله چې یو بنده الله ته توبه وکړي دومره زیات خوشاله کیږي نو موږ دا سوچ وکړو چې الله زما په توبه باندې دومره زیاته خوشحالي جوړوي او دومره زیات خوشاله کیږي او زه په غفلت کې یم په 24 غنټې کې زما په سوچ کې نه راځي چې یو څوک زما په انتظار دی که د شپې لاس پورته کې که د ورځې پورته کې هغه الله ستا په انتظار دی چې زما بنده ما ته راشي بس توبه وکړي او به حدیث کې راځي التائب من الذنب كمن لا ذنب له وای توبه کول والا داسې دی لکه هغه چې ګرځه ګناه کړی نه دا ګناه دومره صفایي یعنی لکه یو ګناه چې نه کړي چې توبه وکړه الله بس لکه یو ګناه چې نه کړي الله پاک د توبه دا شور معاف د ګناه دا شور معاف او بیا د بنده په توبه باندې وای الله پاک ډېر خوشالیانه جوړي لکه زموږ په معاشره کې چې یو سړی د حج راځي یا د یو چا واده وي نو هغه چراغان جوړي رڼا وي نه د کومې چورته بلپان لګي غلي شایسته کې کور شایسته کې وزموږ یو حجیر روان دي یا زموږ په کور کې واده دی خوشالیانه جوړي وای چې یو بنده وای په اسمان کې چې الله پاک چې یو بنده توبه وکي الله په اسمان کې داسې روشنیانه جوړي خوشالیانه جوړي وای فرشتي پښتنه کوي چې دا د چش خوشالیانه دي وای دا نن یو بنده د الله رب العزت سره صلح وکړ د الله سره خوشاله سو الله یې راضي کوي
د الله دغه په خوشحالي کې رڼاوي جوړې کړي دومره الله خوشاله کیږي ګناه وسو بیا توبه وک ګناه وسو بیا توبه وک بلکې په یو حدیث کې راځي د قدسی ده یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي الله رب العزت عجیب خپل بندگان څومره په ګران دي ولو بلغت یا ابن آدم اې د آدم زوی لو بلغت ذنوبك عنان السماء کستا ګناه د اسمان سر ته ورسیږي ثم استغفرتني بیا ته زما سره استغفار وکې توبه وکې غفرت لك ولا ابالي زه به ستا ټولې ګناهونه در معاف کوم او زه پروا نه لرم د دې شي زه صمد ذات یم بې نیازه ذات یم ته هر څومره ګناه چې وکې اسمان هم ځکه په منځ کې څومره غټه خلا ده دومره ګناه وکړه خو ما ته برته راسه توجه زما طرف ته وکړه توبه وکړه دا ستا ټولې ګناهونه به در معاف کوم او زه د چا پروا نه لرم بادشاه یم شهنشاه یم دومره الله او بل حدیث کې راځي لأنین المذنبین احب الى الله من زجل المسبحین وای الله رب العزت ته د یو توبګار دغه د جړه دغه وش کې د سسکیان چې ورته وای د جړه د زګروي وای الله ته دومره زیات خوش دی تر هغه تسبیح اړولو والا چې تسبیح اړي ټکارې چکی تسبیح چې ټکارې چکی تر دغه ټکاری الله پاک ته د بنده د جړه هغه زګروي ډیر زیات خوش دی کوم بنده چې الله ته جاړي الله ته وای دغه زګروي تر هغه تسبیح تر ټکارو ډیر خوش دی